محترم د رمضان المبارک په میاشت کې کله چې انسان په سفر کې وي یا انسان بیمار وي او د بیماری په وجه به اختیار الټي وکي نو آیا دغه الټو په وجه روزه ماتيږي او کنه ماتيږي یا دغه الټي هغه د مړی نه لاړ شي ښکته نو آیا په دې سره روزه ماتيږي او کنه ماتيږي علما د دې په حق له فرمایي محترم د بخاری شریف حدیث دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي اذا قاء فلا يفطر چې کله روزدار د بیماری په وجه په خپل الټي وکي نو په دې سره روزه نه ماتيږي او دا اکثر علما کرام دا قول دی او دا اصح قول دی محترمو ډیر علما کرام دې قول د ترجیح ورکړي دا البته یو کس قصدن الټي وکي مثلا خپل غوته هغه خلیته نه لباسي او هغه الټي وکي نو په دې سره د روزه ماته شوله اگر چې دغه الټي د ډکه خلیله کمی ولې نوي یعنی کدا الټي ډيري یو کولګي په دې سره د روزه ماته شوله دغه شان محترمو کچیرته یو کس بلا قص هغه الټي وکي کچیرته دغه الټي تیری شي کولګي یو کډيري په دې سره روزه نه ماتيږي خو کچیرته انسان قصدن الټي تیری کی او دا د چانی په مقدار کې وي یا د چانی نه زیات وي او پټکه خلی سره ویلو په دې سره روزه ماتي عزتمنو د ثواب د پاره دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته د دې نه پیدا ورسیږي او هغه د دې اهم مسلې خبر شي